بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن لوست درس دی درېیم هډوکی د فیشل بون څخه چې هغه زایګوماټیک هډوکی دی. موږ تاسو نیزل بون او مګزلري ویلي. اوس درېیم هډوکی وایي چې زایګوماټیک هډوکی دی. زایګوماټیک هډوکی ته بل نوم چې کارېږي هغه چیک بون هم ورته وایي. معنا د بړخو هډوکی دغه شین چې تاسو وینئ دغه شین هډوکی دا زایګوماټیک هډوکی دی. صحیح چې موږ تاسې په کرانیم کې دغه فرنټل بون موږ تاسې ویلي دی دلته لوړ د فرنټل بون سره موږ دی. صحیح شو. که ستاسو چیرې په یاد موږ ورې ویلي وه چې فرنټل هډوکی دلته یو پروسس لري چې هغه ته ویل کېږي زایګوماټیک پروسس. دغه زایګوماټیک هډوکی دی دی بیا دغه پروسس لري ورته چې هغه ته بیا فرنټل پروسس ویل کېږي. دواړه سره یو ځای کېږي یعنې دلته لوړ د فرنټل بون سره موږ دی. پرون موږ تاسې دغه مګزیلا هډوکی وویل. که ستاسو چیرې په یاد وي موږ په مګزیلا کې ویلی چې دلته په دغه وحشي خوا کې دغه راوتلې څوکه چې ده د زایګوماټیک پروسس ورته ویل کېږي. نه چا لپاره دی؟ د زایګوماټیک بون لپاره دی. دغه زایګوماټیک هډوکی وایي دې خوا ته دلته پروسس لري هغه ته مګزیلري پروسس ویل کېږي. یعنې کوم هډوکی چې د بل هډوکي سره یو ځای کېږي د هغه هډوکي مقابل چې کوم پروسس لري دغه مقابل هډوکي نوم اخلي. صحیح. اوس دا ګوره مګزیلري هډوکی دی خو دغه سر چې دی دا د زایګوماټیک په نامه یادېږي. دا به زایګوماټیک هډوکی دا نه چې موږ تاسې وایو دا خوا یې د مګزیلري په نامه یادېږي. صحیح. او شاته دلته بیا ټمپورل بون سره یو ځای کېږي چې ورې بیا ټمپورل څه لري پروسس لري هغه به د خیر سره وایو. نو موږ تاسې نن چې وایو د خیر سره هغه چې دی زایګوماټیک بون موږ تاسې وایو. دغه د بړخو هډوکي موږ تاسې وایو. صحیح. ښه دی چې د موقعیت لري د موقعیت چې دی اول superior lateral of the face د مخ په لوړه او وحشي خوا کې راست چې بړخو ته وګورئ د مخ د بړخو خوا چیرې ده مخ ته لوړه او وحشي لیټرل خوا ته قرار لري. صحیح دی. دی څنګه هډوکی دی ایریګولر بون دی چې دی یو غیر منظم هډوکی دی په دې کې ساینسونه نشته نو ځکه دی نیموټیک بون نه دی. دا نور هډوک په رقم دی نیموټیک نه دی دی ماز ایریګولر بون دی. صحیح شو. د ده په سټرکچر کې کم شیان موږ تاسې لرو یا په سټرکچر کې کومې مهم برخې شته. سټرکچر یې ډېر اسانه دی. درې پروسسونه لري. صحیح شو. او باډي کې درې چې لري سرفیس لري. یعنې د په سټرکچر کې درې پروسسونه دي او په باډي کې درې سرفیس دي یعنې درې مخان دي او درې سوکې دي. په سوکو یا پروسسو کې اول فرنټل دغه لوړ دی چې د فرنټل بون سره موږ دي. صحیح دی. ما تاسو ویله هر هغه سوکه چې د بل هډوکي سره یو ځای کېږي دغه سوکه دغه مقابل هډوکي په نامه یادېږي. صحیح دی. دې ته ویل کېږي پروسیسز فرنټالز یا فرنټل پروسس. ځکه چا لپاره دی؟ د فرنټل هډوکي لپاره دی تندي د هډوکي لپاره دی. دوهم مګزیلري پروسس دی. کوم پروسس؟ مګزیلري پروسس دی چې هغه دغه لاندې خوا دغه پروسس دی. صحیح دی. د چا لپاره دی دا د مګزیلا هډوکي لپاره چې پرون موږ تاسو ویلي. صحیح دی. دا د چپې بړخو هډوکی دی. دا کوم هډوکی دی؟ چپې بړخو هډوکی دی. لوړ د فرنټل سره موږ دی. دلته لاندې د زامې د هډوکي سره د لوړې زامې د مګزیلا هډوکي سره موږ دی. صحیح دی. او دریم پروسس چې دی هغه ته ویل کېږي ټمپورل پروسس. هغه دغه پروسس دی ټمپورل پروسس یا پروسسز ټمپورالز. چا سره موږ دی؟ د ټمپورل هډوکي سره موږ دی. که ستاسو چې ټمپورل بون په یاد وي ورې هم یو پروسس و هغه ته یې زایګوماټیک ویلي ځکه چا لپاره و دغه زایګوماټیک بون دپاره و چې دواړه سره یو ځای سي موږ ویو چې داسې د غوږ سره دلته یو آر کوس جوړه دی کوم په یاد دی زایګوماټیک آر اوس یې په هغه څه بیا وګورو. او بل درې سرفیسه لري معنا درې سطحې لري. اول لیټرل. لیټرل معنا وحشي دغه مخ خواته چې سربیره ده دا موږ تاسې بړخو ته لاس واړو نه دا لیټرل سرفیس دی. پسې دوهم اوربیټل معنا د سترګې خوا دغه لوړ دغه اوربیټل سرفیس دغه لوړ خواته سترګې دغه لیټرل خوا جوړوي. صحیح دی. او بل دریم چې دی هغه ټمپورل سرفیس دی. کوم یو دی؟ ټمپورل سرفیس دی. هغه دغه ټمپورل خواته دی دغه ټمپورل خواته دی. صحیح شو. دلته یو کوچنی ټوبرکلم هم لري. صحیح دی. او دغه یو فورامین دی وروسته بحث به کوو د خیر سره زایګوماټیکو فیشل فورامین. زایګوماټیکو فیشل فورامین په دې کې حسي عصب ده د بړخو دپاره حسي عصب پکې راوځي چې وروسته هغه څخه راځي مخ ته. نو دا و د په لنډ ډول سره د زایګوماټیک هډوکي موقعیت د هغه هډوکي ډول
دغه هډوکي سټرکچر ساختمان چې موږ تاسو ویل چې پکې درې پروسونه وه او باډي کې بیا درې سرفیس. ښه دلته ورته ووایي دا ډېره ښه واضح معلومېږي دغه زایګوماټیک بون دی تاسې وینئ د باړخوا هډوکي دی دلته لوړ دغه پروسس لري ته ویل کېږي فرنټل ځکه دغه فرنټل بون سره موښتي په دا فرنټل بون کې بیا دغه پروسس دی هغه بیا زایګوماټیک ویل کېږي یعنې دی زایګوماټیک خواته دی زایګوماټیک په نامه یادېږي د دغې بیا د فرنټل خواته دی یوه د فرنټل په نامه یادېږي دواړه دلته سره یوځای کېږي بل دغه پروسس دی دغه سوکه ده چې هغه چا لپاره ده د مګزیلا لپاره ده نو دا مګزیلري پروسس دی چې دی مګزیلري پروسس دی دلته سره یوځای کېږي صحیح دی بل دغه شاته چې تاسو وګورئ دغه پروسس چې دا بیا ټمپورل پروسس دی ولې ځکه ټمپورل بون سره موښتي ټمپورل بون سره موښتي په ټمپورل کې بیا دغه پروسس چې تاسو ویل اوږد دته بیا ویل کېږي زایګوماټیک ځکه چې هغه دی زایګوماټیک بون خواته دی صحیح شو دلته دا قوس یا ارک جوړېږي زایګوماټیک ارک جوړېږي دا درې پروسسونه وه او درې سرفیسه وه دغه یو دغه سرفیس دغه لیټرل مخته باخو خواته چې دی صحیح شو بل دغه د سرې خواته چې دی دا یې اوربیټل سرفیس دی دوهم اوربیټل سرفیس او په دې خوا دغه سرفیس دی چې ته ویل کېږي ټمپورل سرفیس دا زایګوماټریک باډي وه سټرکچر یې مو ویلي په هغې کې مو درې پروسسونه وویله او باډي کې مو درې سرفیسه وویل ښه مخته ځو موږ په عمومي ډول سره وایو دا هډوکی چې شکي دا هډوکی موږ ته د سترګې د اوربیټ ریم جوړوي او لیټرل دیوال جوړوي یعنې دغه چې ویني دغه شین هډوکی خو زایګوماټیک دی دغه څوکې ته ریم ویل کېږي ور دغه څوکه جوړوي نه دغه ریم جوړوي د اوربیټ دغه ریم جوړوي صحیح شو او په داخل کې دغه لیټرل دیوال دی جوړوي دغه لیټرل دیوال دی جوړوي صحیح شو دا د مهم وظیفه د شابس چې زایګوماټیک هډوکی د اوربیټل کیویټي دغه څوکه ریم جوړوي لیټرل او لاندې لږ لاندې صحیح شو او بل په داخل کې دغه لیټرل دیوال جوړوي وحشي دیوال جوړوي صحیح بل مهم کار چې کوي زایګوماټیک آرک جوړوي دا موږ بل ورځ هم ویلي په ټمپورل بون کې موږ تاسو ویلي چې دلته ټمپورل بون سره یو ځای کېږي او بیا دلته د غوږ سره مخ ته دلته قوس جوړېږي دغه ته زایګوماټیک آرک ویل کېږي کوم وخت زایګوماټیک هډوکی د ټمپورل بون سره یو ځای سي نو دلته زایګوماټیک آرک جوړوي صحیح دی بل دی د کوم هډوک سره یو ځای کېږي که څه هم دا موږ تاسې مخکې بحث پر وکړئ په دې باندې یو وارې بیا تکرارو بیا یې وایو صحیح شو اول دی د فرنټل سره موښتي چیرې په دغه لوړ ځای کې صحیح دی مخکې مې ویلی د فرنټل بون سره لوړ سره موښتي ځکه د فرنټل خوا څه لري فرنټل پروسس لري دلته بل ټمپورل سره موښتي دا اوس دې مې ویلي چې زایګوماټیک آرک جوړوي په دغه غوږو سره دلته په غوږو مخ ته دلته صحیح شو بل د سپاینویډ سره موښتي د سپاینویډ سره بیا دلته دغه د سترګې د اوربیټ شاته دلته ورسره موښتي بیا بل عکس ته راولم وارې مازه چې تاسو دلته وینئ ښه دا عکس ښه و واضح معلومیږي ښه دغه سپاینویډ بون دی صحیح دی دا کوم هډوکی دی دا سپاینویډ بون دا هډوکی سره دلته شاته ورسره موښتي دلته شاته ورسره موښتي دی هډوکی سره صحیح دی ښه او اخري د مګزیلري سره موښتي دا خبره پرون هم ویلې نن مو بیا وویل دغه د لوړ ځامي هډوکی صحیح شو دلته ورسره موښتي دغه ځای کې ورسره موښتي په دغه مګزیلري کې چې وو دلته زایګوماټیک پروسس ونه دغه زایګوماټیک پروسس وه په زایګوماټیک کې دلته مګزیلري پروسس دغه دواړه سره یو ځای کېږي صحیح ده نو دا څلور هغه هډوکي وه چې دا د زایګوماټیک سره یو ځای کېږي ورسره موښتي دا به نه هېروئ شابس ښه راځو موږ تاسې په دې کې ځینې ریجن یا لینډمارکس نور وایو په دې کې کوم داسې مهم برخې شته پکې صحیح دی ښه مخکې موږ تاسې وویل چې دی شاته د ټمپورل هډوکي سره موښتي او ورېل ته چې جوړوي ته زایګوماټیک آرک جوړوي دا په دې کې یو مهم ساختمان دی دی شاته د ټمپورل هډوکي سره چې سره موښتي او بل په دې کې مهم پارامینونه شته لکه مخکې هم په عکس کې موږ ولیدی زایګوماټیکو فیشل فورامین زایګوماټیکو فیشل چې دلته په دغه ځای کې دلته موقعیت لري صحیح شو دلته موقعیت لري
زيجوماتيكو فيشل بل عكس كده شو زي ما نمدي ده طبعا ليش ده فرامنتي زيجوماتيكو فيشل فرا شبتيه فرامن كي دمخ دبارة زين سنسوري نرفنا يعني حسي نرف تراوزي أرخوان تشراوزي حسي أصاب راوزي دي لاري دبارة خودا حس انتقال يوري وهم مشتاس منډیبل وایو منډیبل هډوکي دا په فیشل بون کې ډېر مهم هډوکو څخه دی ځکه ډېر مهم کار کوي مهم جوړښت لري او اکثر وخت په امتحانونو کې په دې کې سوالونه هم راځي دا هم باید په یاد وي منډیبل څلورم هډوکی دی دی چې دی انپیر دی یعنی سنګل هډوکی دی یوازې یو هډوکی دی صحیح شو جوړه نه لري شابس او بل دی یوازینی هډوکی دی چې هغه موویبل دی معنا چې حرکت کولی شي صحیح شو حرکت چې کولی شي حرکت کولی شي شوري او دی د فیشل بون یوازینی هډوکی دی چې ټمپورل سره مشت دی چا سره مشت دی ټمپورل سره مشت بل د حسابیک سره نه مشت دا هم باید په یاد وي دی چې شکی دی لوړه زامه جوړ دغه لاندې زامه جوړوي لاندې زامه وحدي لوړه زامه خو نو د مګزیلا کار دی هم پرون ویلي صحیح دی دی لاندې زامه جوړوي دی د زامې دغه د زامې هډوکی دی تاسو نو چې شکی لاندې زامه مشت جوړي ښه اول موضوع د موقعیت وایو دی تر مګزیلا لاندې موقعیت لري مګزیلا چې هغه لوړه زامه وه دی په لاندې زامه کې دی لاندې زامه جوړ د هغې لاندې قرار لري دا خو صحیح خبره شول دی د غیر منظم هډوکو څخه دی معنا ایریګولر بون څخه دی صحیح دی اوس راځو د سټرکچر وایو چې دی ساختمان کې کومې برخې لري دی دوې مهم برخې لري چې هغه یوه باډي ده او بله رایمس دی رامای جمع دی چې دی دا رامای جمع دی ځکه دوه دانې رایمای دی صحیح شو رایمس یو دی رایمای جمع دی نو په دا منځ کې باډي ده او دواړو اړخو ته چې دی رایمس دی ترته وایي تاسو اکسته دغه منځ چې تاسو وینئ دغه هډوکي غاښونه چې دي پشکې دغه لاندې مخ دغه زموږ ته زنه چې ده دا یې باډي ده درته شابس صحیح شو او دغه دوه اړخونه چې دي دغه یو اړخ او دغه بل اړخ دغه رایمای دی رایمای جمع ده رایمس یو دی یو ته رایمس وایي دواړو ته بیا رایمای ویل کېږي یعنې دوې برخې لري یو باډي او بله رایمس رایمسونه بیا دوه دانې شوله صحیح دی دا مه هېروئ دا د سټرکچر و چې په ساختمان کې مهم شی چې لري باډي لري او رایمسونه دوه لري صحیح شو اول راځو باډي بیا ووایو چې باډي کې د کمې برخې لري باډي کې کم مهم شیان شته باډي کې دی اول د واره سرفیس معنا همواره سطحه صحیح دی سرفیس معنا همواره سطحه چې یوه اوټر ده د باندې ده یا اکسټرنل هم ورته ویل کېږي صحیح شو اوټر د باندې یا اکسټرنل او بله بیا انر ده په داخل کې یا انټرنل په داخل کې ده یعنې یو داخلي مخ دی بل چې دی خارجي مخ دی دلته ګورئ یو دغه خارجي مخ شو دغه د باندې دا اکسټرنل شو باید دغه داخلي مخ شو د نن خواته شو چې هغه به چې شو انټرنل شو بل په دغه باډي یا جسم کې دی دوه باډر لري معنا دوه کنار لري یعنې اوږدې څوکې نه کنارونه دوه لري چې وی اپر دی لوړ کنار دی لوړه څوکه ده او بل یې لاندې څوکه ده دا لاندې څوکه زموږ ته زنه ده زنه لاندې ده زنه څوکه دا خوا ده او لوړه څوکه چې ده په هغه کې غاښونه دي هغه چې دي غاښونه دي یوه په عکس کې بیا درښوم دلته ورته ګورئ ښه په دې عکس کې پوښتنه پاکه مازې دا خو باډي شوله صحیح دی باډي کې موږ وایو چې مهم څه دي اول دغه اکسټرنل سرفیس دی یا اوټر سرفیس معنا د باندې دی او د ننه انر سرفیس دی داخلي خوا دی بل دغه لوړې سوپیریر باډر دی په کې غاښونه شته او دغه لاندې انفیریر باډر شو چې څوک وایي چې باډي کې څه باډرونه دي دوه باډرونه دي یو سوپیریر دی بل انفیریر دی سرفیس یې دوه یو اوټر دی بل انر دی داخل باندې ښه په دغه اپر یا په لوړ باډر کې چې شته غاښونه پراته دي صحیح دا هم وویل اوس راځو رایمس موږ تاسو وایو صحیح شو
رایمس موږ تاسو وایي رایمسونه چې دي دواړه خواته قرار لري یوه راسته دی بل چې دی چپه دی د هر رایمس چې دی دا کوادریلیټرل دی صحیح شو یعنی لیټرل وحشي خوا په غلطه پروت دی او چارکونجه دی څنګه دی چارکونجه دی نو ځکه چې چارکونجه چې سي څلور باډرونه لري یعنې څلور څوکې لري نه سوپیریور لوړ انفیریور لاندې انټیریور مخته پوسټیریور شاخته دی صحیح دلته ته وایي دا عکس ده دغه رایمس دی دغه رایمس دی صحیح د یوه اړخ د یو اړخ رایمس دی دغه په دې کې اوس دغه لوړی سوپیریور باډر سو سوپیریور دا لوړه څوکه شوله دغه لاندې انفیریور باډر سو دغه د غاښو خوا دغه مخته دا انټیریور سو او دغه شاته پوسټیریور سو نو چې شوله دی داسې چارکونجه شکل لري څنګه شکل لري دی داسې چارکونجه شکل لري تاسو ورته ګورئ داسې چارکونجه شکل لري دغه لوړ چې دی دا سوپیریور باډر دی لاندې انفیریور دی دغه مخته انټیریور دی دغه شاته چې دی پوسټیریور او دوه سرفیس لري دغه یو چې دی دغه لیټرل سرفیس دی معنا وحشي خواته دی او بل یې دننه چې دی هغه میډیل سرفیس دی دغه یو چې دی دغه میډیل سرفیس دی ته موږ تاسو انر او اوټر هم ویلی خو لیټرل میډیل په دې شرط راځي چې دغه داخلي خواته دی نه میډیل دی او دغه د باندې خواته دی لیټرل سرفیس دی نو په رایمس کې مو وویله چې څلور چې لري باډرونه لري سوپیریور انفیریور انټیریور او پوسټیریور سرفیسونه یې دوه دي یو یې میډیل دی دننه خواته دی بل لیټرل د باندې خواته دی په دغه سوپیریور باډر کې په لوړ باډر کې دوې څوکې لري دوې سره وتلې برخې لري چې یو کونډایلر پروسس دی او بل کرونوید پروسس دی دلته به شوم یوارې دا عکس کې په سابسه یعنی په رایمس کې په لوړ باډر کې په لوړه برخه کې شابس چې لري دوه پروسسونه لري یو دغه مخته پروسس دی دغه مخته ته کرونوید پروسس ویل کېږي کرونوید پروسس او بیا دغه شاته پروسس دا وینه به یې زوي ته بیا ویل کېږي کونډایلر پروسس څنګه کونډایلوید یا کونډایلر پروسس کونډایلوید موږ تاسو ویلي وه داسې بیضوي شکل ولري او بند جوړ کړي دا بیا د منډیبولا سره یو ځای کېږي چا سره د منډیبولا سره ته منډیبولر کونډایل هم وایي یا کونډایلر پروسس او یا منډیبولر کونډایل ځکه منډیبولا سره یو ځای کېږي په منډیبولا کې بیا ورې شوه ورې بیا دغه توبه منډیبولان ټمپورل در شوم ټمپورل صحیح شو ټمپورل کې بیا ورې شوه ورې منډیبولر فوسا وه شوه منډیبولر فوسا وه ورې منډیبولر فوسا وه چې دغه سره دغه ځای سره یو ځای کېږي لکه دا چې دی کونډایلر پروسس دی یا کونډایلوید پروسس دی یا منډیبولر کونډایل صحیح شو معنا بیضوي شکل لري او دی بند جوړي چا سره د ټمپورل بون سره ورې منډیبولر فوسا سره چې یو ځای کېږي او دا کرونوید چې دی د مخ ده د سره بیا عضلات یو ځای کېږي ورسره سره چې کېږي عضلات سره یو ځای کېږي دا موږ تاسو د هغه برخې وویلې اوس تشریح کوو ماضي پسې دا مو وویل چې دی چکي اول دی لاندې ځامه جوړوي په دې خو موږ تاسو بحث وکړئ د چکي لاندې ځامه جوړوي بل دی د کوم هډوکي سره یو ځای کېږي دا به نه هېروئ ځکه دا ډېر مهم دی او اکثره په امتحانونو کې دا سوال راځي دی د منډیبولر فوسا سره د ټمپورل هډوکي سره یو ځای کېږي په ټمپورل هډوکي کې نه د دواړو اړخو هډوکي چې وایي په دې کې منډیبولر فوسا ده ورې د هغه سره یو ځای کېږي یوازې دغه منډیبولا یوازې د یوه هډوکي سره یو ځای کېږي هغه ټمپورل هډوکي دی صحیح شو باقي منډیبولر فوسا هغه سره مشته بل په دې کې موږ تاسو ویله چې منځ کې منډیبولر چې ده باډي ده منځ کې منډیبولر باډي ده دا هوریزنټل پروسس په فوقي پروت دی صحیح شو هوریزنټل پروت دی شمس او بل دی په دغه باډي کې لوړې خواته دلته غاښونه لري چې لري غاښونه لري باډي چې ده یو سوپیریور باډر لري بل انفیریور لري په دغه سوپیریور دغه لوړ باډر کې شابس غاښونه دي غاښو ترمنځ داسې راوتلې برخې دي دغه ته ویل کېږي الویلر پروسس دا هم پرون په مګزیلا کې هم وویل که چېرې تاسو په یاد وي ته الویلر پروسسونه ویل کېږي غاښونه سپورټ کوي غاښونه حمایه کوي غاښو ترمنځ قرار لري صحیح دی دا مهم برخه ده مه هېروئ ښه راځو بل شی وایو موږ تاسې
دی په زنه کې مخ خواته منټل معنا زنه پروټوبرنس پروټوبرنس معنا راوتلې برخه دی په زنه کې دغه ځای کې ورته ګورئ راوتلې برخه ده صحیح شو د لاس هم وړلی شي جس کولی شي دې سره ځینې د ځینې مسلس عضلاتو سره یو ځای کېږي ورسره موږ دي عضلاتو سره یو ځای کېږي ورسره موږ صحیح دی ښه دغه خوا چې ده دا په داخل خوا کې دننه خوا کې دغه ځای ننوتلی دلته ګوره راوتلی دی یوه په داخل کې بیا ورې ډیپریشن دی معنا ننوتلی دی چې ورې غده که راغلی سب منډیبولر سلیوري ګلینډ که راغلی دا بل عکس دلته وګورئ تاسې دا عکس ته درته ګورئ په دې عکس کې تاسې دغه خالیګاه وینئ یوه دا خالیګاه ده دلته خالیګاه ده خو مخ خواته بیا راوتلې برخه شوله دلته فوسا جوړه شوله مخ خواته بیا ورې چې جوړ شو پروټمبرنس جوړ شو ورې عضلاتو سره مشتي دلته بیا یو غده قرار لري سب منډیبولر ګلینډ صحیح شو دا سب منډیبولر فوسا ده دلته سب منډیبولر ګلینډ یا غده چې لري قرار لري دا باندې هېروئ ښه بل مهم شی په داخل کې چې دی هغه مایلو هایوډ لاین دی مایلو هایوډ صحیح شو چې د هغه سره مایلو هایوډ عضله ورسره مشتي مایلو هایوډ عضله ورسره مشتي کومه دی دلته به اشاره کوم درته ګورئ دغه لیک چې تاسو وینئ دغه لیک ته ویل کېږي مایلو هایوډ لاین وینئ دغه لیک مایلو هایوډ لاین چې دې سره بله عضله ورسره مشتي مایلو هایوډ عضله ورسره مشتي ښه منډیبولر رایمس موږ تاسو ویلي چې دا دواړه اړخونه دي نه منډیبولر رایمسونه چې دي دا د دواړه اړخونه یو دغه اړخ دی بل یې مقابل اړخ دی دغه رایمس او د باډي ترمنځ دلته یو زاویه جوړیږي دا یې باډي شوله جسم شو دا یې رایمس شو دې دواړو ترمنځ په دغه ځای کې دلته یو زاویه جوړیږي هغه ته انګل ویل کېږي هغه ته څه ویل کېږي هغه ته منډیبولر انګل ویل کېږي صحیح شو په دغه منډیبولر انګل کې رایمس شروع کېږي او باډي چې خلاصېږي دلته بالا صحیح چې دا د هر رایمس په شروع کې دغه انګل یا زاویه دلته شته چې د باډي او د رایمس ترمنځ قرار لري ښه دا مو وویله راځو موږ تاسو دوه پروسسونه هم وویل چې یو کونډایلر و او بل کرونویډ و کونډایلر چې و هغه بیضوي و چې هغه ټمپورل بون سره بند جوړوي شابس دغه دی ټیمپو منډیبولر جوینټ کوم بند جوړیږي ټیمپو منډیبولر جوینټ یعنې ټمپورل او منډیبولر سره یو ځای کېږي بل کرونویډ پروسس و دغه مخ خواته دغه تیاره پروسس و شابس چې دا ټمپورل د عضلاتو دپاره د عضلاتو سره یو ځای کېږي ورسره مشتي صحیح دی چې هغه ډېر قوي عضلات دي زامې دپاره دي او بل منډیبولر ناچ دی منډیبولر چې دی ناچ په دغه منځ کې چې تاسې ویلی یعنې مخته یې کرونویډ پروسس و شاته یې کونډایلویډ پروسس و دواړو ترمنځ دا خالګاه یا ناچ دی چې دغه ته منډیبولر ناچ ویل کېږي صحیح شو ښه بل باندې مهم پارامینونه یا اسریان په دې کې شته هغه کوم پارامینونه دي اول پارامین چې دی منټل پارامین دی د ځینې پارامین دغه مخته چې وینئ دغه